السلام علیکم ټولو خویندرونو ته سلامونه. که موږ او تاسې ټول علماء کرام، امامان، طالبان، تبلیغیان، دینداری، ډېر او لږ دینداری، عام مسلمانان سره یو شو. البته اختلافي نظرونه تل وي، خو داسې نه چې ټوپک راواخلو. دا ټول باید یو بل وزغمو. چې داسې زغملی شو چې کافر ورته وایو، بدرد ورته وایو، لږ مسلمانان چې دي د مولانو د ګیرو پورې خاندي، د پګړیو پورې خاندي چې کفر ته وځي. بیا بعضې مولایان دي یا طالبان دي یا دینداری دي چې هغه د بې دینه یعنی کم دینه د بیلمازۍ پورې خاندي، حتی چې د کفر فتوی په لګوي چې دویم کفر ته وځي. یا ځینې عادتونه لري یا ځینې دوی ورته کار ویلی، دنده ویلې ده، د ډزو غړپ او سندرې ویل، دوی د بد و رد ویل. او دوی خو ښه خلک دي، دوی خو بیا هیچ چاته بد نه وایي، بس د هر چا زړه خوشحالي. خو زمونږ که مولایان دي، که علماء کرام دي، که طالبان دي، که تبلیغیان دي، که قاریان دي، او که د هغوی ملګري دي، بیا دوی ته او ناست دي. که تاسو د هغوی ملګري نه وئ، هغوی به دا کار نه کولی. همدا تاسو ورته ناست یاستئ. تاسې باور وکئ چې ما دوی ته ناست تبلیغیان ولیدل، قاریان مې ولیدل، مولایان مې ولیدل، پټ پټ خو بیا ټول ګوري په موبایلونو کې. نو که دا په ښکاره سره وزغمو او یو بل د اصلاح هلې ځلې وکړو په مینې، په محبت، څنګه چې خدای ویلي دي، نو نږدې ده چې موږ او تاسې بریا ته ورسېږو. موږ او تاسې به سره یو شو. هیڅ وخت د یو قام، د یو ملت، یو مخصوصه طبقه چې هغه دینداري یا بې دینه یا سیاستدان یا بې سیاسته یا زده کړو والی یا کم زده کړو یا بې زده کړو، هغوی بریا ته نه دي رسېدلي تر څو چې دا ټول د ځان سره یو کړي نه دي. نو راځئ چې دا ټول د ځان سره یو کړو، یو بل وزغمو، یو بل ته کافر ونه وایو. دا ټول په دې خاوره حق لري، دا ټول د ژوند حق لري، او دا ټول چې دي زمونږ او ستاسې ورونه دي. نو که موږ او تاسې د رښتیانو بریا غواړو، د رښتیانو خپله خاوره او خپل ملت سوکالۍ طرف ته راولو او د هغې مبارزه کوو، نو موږ او تاسې به دا ټول زغمو. او البته یو د بل د اصلاح هلې ځلې به کوو. نو راځئ چې لاسونه سره یو کړو. راځئ چې خپل ته خپل، پردي ته پردی ویو. راځئ چې دا پردي د خپله ځانه وباسو. خپل که هر څومره بد شي، وی غوښه که هر څومره وسوځي، له دالو نه ډېره ښه وي. الله مو ښاد و آباد لره. ژوندي اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله.